د عبدالله تازه فرمایشونه ولسمشر غني ته. عبدالله په کومو شرطونو له ولسمشر غني سره جوړه کوي؟ عبدالله کوم شرطونه ولسمشر غني ته وړاندې کړي دي؟ دغه شرطونه د څه په اړه دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. عبدالله د سیاسي کړکېچ د پای لپاره 3 شرطونه وړاندې کړي. تېره ورځ یو شمېر افغان سیاسي مشرانو له ولسمشر غني د کابینې په ټاکلو کې د ځنډ او له عبدالله څخه د غوره شوي ضرب الاجل د غځېدو غوښتنه وکړه تر څو په پایله کې د ټاکنو پر سر راپورته شوی کړکېچ حل کړای شي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او محمد کریم خلیلي دغه غوښتنې ته ولسمشر غني او پخوانی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله مثبت ځوابونه وویل. د عبدالله یو بیان د رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوی د سیاسي کړکېچ حل غواړي، خو باید د ولسمشر ترڅنګ د اجرایي ریاست پوسټ هم رامنځته شي. له بلې خوا عبدالله ته یو شمېر نږدې سرچینو ویلي دي چې عبدالله د اجرایي ریاست پوسټ د سولې عالي شورا مشري او په حکومت کې خپلو کسانو ته د 40 سلنې ونډې غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې ویل شوي دي چې ولسمشرۍ ماڼۍ هڅه کوي تر څو په 15 ورځني فرصت کې د عبدالله له نږدې کسانو څخه عبدالرشید دوستم، محمد محقق او محمد کریم خلیلي سره په انفرادي ډول خبرې اترې وکړي او حکومت کې ورته برخه ورکړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ.